کو د ودونو نه مخکې چونکې زمونږ د پښتو معاشره ده او زمونږ ودون عموما په خپل خاندانونو په کورونو کې کیږي یو څو ټیسټونه دي 3 ډیر ضروری کو دا مونږ وکړو نو دا څه بیماریانې مونږ د خپلو بچو کو کزنز میریجز هم وي ټیسټونه مونږ کړي وي هغه صفا وي بیا هغه بیماری چانس په زمونږ په ماشومانو کې نه وي خو که په ټیسټونو کې فرق وي نو بیا 100% چانس دی په ماشومانو کې کم ټیسټونه دي څنګه به کوو څنګه معلومات کوو او بیا څه کول پکار دي کو خامخا هغه واده کول هم ضروری شي ما یو داسې سړی لیدلی چې دا هغه سلور بچیو او سلور ونه د تلیسیمیا نه جوړو نو هغه ویل چې زه کله یو ماشوم راولم هسپتال ته هغه ته وینه وخیږي هغه بوزم نو بیا د هغه بل نمبر وي بیا هغه بل راولم او داسې زه ټوله میاشت دا ماشومان خپل راوړم یاد ساتئ چې دا صرف د دې ماشومانو علاج نه د دې په شا باندې څومره ذهني اذیت د پلار او مور ته به ملاویږي د ټیک کېدو امید هم ختم دی او بیا د پیسو تاوان او هغه ټولې خبرې پکې وروسته راځي د ټول نه اول او ضروري ټیسټ پکې تلیسیمیا دی دا یو داسې بیماری ده چې په دنیا کې د دې تعداد په نیش باندې حساب دی یعنی دا ختمه شوې ده خو په پاکستان کې ځکه ده چې زمونږ هغه کم کیریرز دي یعنی کم هغه کشیس یا جین چې کم په خلکو کې موجود دی چې هغه خپل بچو ته پاس کولی شي هغه اوس هم هغه خلک رالېږي یو بل سره ودونه کیږي دا ځکه چې اکثر خاندانونو کې چلیږي دا بیماری نو دې لپاره چې کوم ټیسټ دی هغې ته HB الکتروفوریسس وي او کمپلیټ بلډ کاونټ د FBC یا CBC چې ورته وي د دې نه هم اندازه کېدی شي چې چېرته دې کس ته تلیسیمیا ماینر خو نه ده نو طریقه دا چې په دې کې تاسو کیریرز به معلوم کړئ کو فرض که مور او پلار تلیسیمیا میجر به ورته نه وي دواړه به کیریرز وي د کیریر دا مطلب دی چې هغه دا جین ځان سره ګرځوي بچو ته پاس کولی شي کو فرض که دواړه کیریرز وي نو کو بیا دوی واده وکړي نو په دې کې 50% چانس دی چې ماشوم به بالکل ټیک وي 50% چانس دی چې دا به د خپل مور او پلار په شان کیریر وي خو باقي 50% چانس دی چې ماشوم ته به تلیسیمیا میجر وي د تلیسیمیا میجر دا مطلب چې د نلې به وینه نه جوړي او د ته به بیا څه وخت پس هر میاشت کې یو پیره وینه خیجول پکار وي او د دې ماشوم عمر به بیا 15 نه واخله 20 کالو پورې وي د هغې نه پس به خامخا دا بیا وفات کیږي او دغه عمر به هم ډیر د تکلیف سره مخ وي نو دا ټیسټ باید چې موږ ټول وکړو خاص کر چې کوم کزنز میریجز اراده وي کو بیا خامخا واده کول شي او کیریرز وي خو بیا هم واده کول شي نو بیا نور څه ټیسټونه دي چې هغه د حمل په دوران کې پکار دي چې آیا د ماشوم کې چانس خو نشته د تلیسیمیا د کېدو د کم کا ذکر چې مې د ویډیو په سٹارټ کې وکړو دته هم د اولنی ماشوم نه پس ویلی یو ډاکټرانو چې تر روان پریګننسي کې به ته بیا د حمل په دوران کې ټیسټ کې خو د ویل چې نه بس ما دمونه وکړو هغه مې وکړو چاره ته ویل چې بس دا یو بل نه او په دې چل کې د هغه ماشومان سلورو ته رسېدلي دویم ټیسټ بیا وایرل پروفایل دی ساده د یارکان هیپاټایټس بی سی او د ایډز ټیسټونه دي او دریم او اخري او دام ډېر امپورټنټ ټیسټ دی ته RH فیکټر او بلډ ګروپینګ وي دا یو داسې بیماری ده چې کله کو فرض که په چا کې وي نو یو چانس شته چې ماشوم ته د حمل په دوران کې د کېدو نه مخکې د مور په وجود کې څه انټي باډیز جراثیم پیدا شي او هغه ماشوم مړ کړي نو د دغه علاج دا وي چې د مخکې نه معلوم شوی وي نو بس اسان علاج دی چې په 8 میاشتو ته ډاکټران یو انجکشن ولګي او هغه کم جراثیم چې د مور په وجود کې پیدا شوي هغه ختم شي ماشوم ته نقصان نه ورکړل کېږي او ماشوم په بغیر د نقصان یا بغیر د خرابېدو یا هغه د وینې د کمیدو پیدا شي نو دا 3 ټیسټونه یو ځل د بیا وایم یو خو HB الکتروفوریسس د تلیسیمیا د لپاره د CBC نه هم اندازه کیږي دویم وایرل پروفایل او دریم RH فیکټر او بلډ ګروپینګ ډیره مننه